څه اراده لري یا څه منصوبې لري، دا هغه پوښتنې دي چې د هغې ځوابونه ورکول غواړم. یوه پوښتنه دا وه چې آیا کوم نوکري کول غواړې؟ بله دا چې آیا د خپله ډیجیټل میډیا چې کوم دا یوټیوب یا فیسبوک یا نور شیان هم دا به وي او د دې د غاړې به یا د دې د لارې به خپل غږ چې دی هغه ژوندی ساتې. بله دا چې په نړۍ کې په یو شمېر ځایونو کې په تېرو څو کلونو کې ماته د لیکچرز لپاره بلنې راکول کېدې یا د ویناګانو لپاره هغه به کومه یا کتاب چې دی دا تر ټولو مهم دی او دې ته تر ټولو د مخه نظر وکړم. هغه پوښتنې چې تر اوسه پورې په تېر یوه اونۍ کې ماته رالیږل شوي دي یا په فیسبوک باندې یا په وټساپ باندې یا ټلیفون شوی دی یا مشورې راکول شوي دي یا د خواخوږۍ اظهار شوی دی، نن په دې بی کاسټ کې دغه ټولې پوښتنو ته ځوابونه وایم او نن نه پس زه څه کوم دغه یو پلان ستاسو سره شریکول غواړم. ستړي مه شئ، زه رحمان بندری یم. دا بی کاسټ دی. په تېر یوه اونۍ کې ما نه د سوونو په شمېره کې یوه پوښتنه بیا کېږي چې آیا نوکري به کوې بل ځای کې که نه یوازې په دې خپله سوشل میډیا ډیجیټل میډیا به ګزاره کوې، که کوم منصوبه لرې کوم پراجیکټ لرې. نو نن غواړم چې په دې باندې خبره وکړم او نن دا پرېکړه وکړو مونږه چې زه په راتلونکو کې څه کوونکی یم او څه منصوبه لرم او خپل غږ ژوندی څنګه ساتلی شو او د سیمې وطن چې کوم موضوعات خبرونه دي مونږ پې فوکس دی او تمرکز دی او هغه د نړیوالو اړیکو سره او د نړیوالو طاقتونو سره چې د هغې کوم لیکه جوړېږي یا تړون جوړېږي دا به څنګه کوو. نو زه غواړم چې نن دا پرېکړه وکړم او د دې نه وروستو چې بیا څه کوو نو په هغې به بحث کوو او هغې ته به تاسو ملګرتیا چې ده هغې ته پته وایم. نو اولنۍ د دې خبرې چې یاره یعنی جاب، نوکري، سوشل میډیا، کتاب او لیکچر، دا څلور شیان دي په دې کې د کوم شي انتخاب وکړم او څنګه وکړم. لومړی شروع به وکړم د جاب نه یا د نوکرۍ نه. دوه داسې ملګري وو چې زما سره ډېر نږدې کانټاکټ کې وو یا رابطه کې وو او په تېرو 2-3 میاشتو کې او په خاصه توګه په تېرو یوه اونۍ کې چې دا یو منصوبه وه چې ګویا موږ یو بل چینل چې دی په هغې باندې هم دغه شان یو خپرونه شروع کړو. ډېر کوششونه مو وکړل خو بهرحال زموږ یوه سلا رانغله، یوه پرېکړه ونه شوه څنګه چې کېدل پکار وو. بهرحال دغه د هغې ملګرو د مینې او د لحاظ او د هغو د تعلق په بنیاد باندې ما دغه یو آپشن ژوندی ساتلی و. خو نن فلحال دا فیصله کېږي چې کومه نوکري چې دا یو آپشن نه دی اوس بل ځای کې، بل ټلویزیون کې یا بل کوم اداره کې. البته د یو مبصر په توګه، د یو کمنټیټر په توګه، د یو څېړونکي په توګه یا د یو خبریال په توګه که یو چینل رابطه کوي بهر نړۍ کې کومه رسنۍ وي او داسې رسنۍ وي چې هغه غږ اوري او بیا یې هم هغه شان پوره رسایي، نو هغو سره خبره کېدی شي او په هغې موضوع باندې هغه اوپن ده. خو نوکري چې ده دا له منځه لاړه. ځینې ملګري داسې هم وو چې هغو د دې موقع نه ګټه پورته کول غوښتل. هغو غوښتل چې د هغو چې کوم مړې ادارې دي یا بې سا ادارې دي یا پکې سا راچولو ضرورت دی، نو هغه هم وویل چې دا پلانکی شی ما سره تیار دی، راځه چې ډز ډز شروع کړو او په دې باندې کار شروع کړه. ځینې داسې ملګري هم دي چې هغه پلانز لري، هغه منصوبې لري، هغه سنجیده دي، هغه پروجیکټس لري، هغه غواړي چې په شریکه باندې یو داسې چینل شروع شي، یو داسې ویب سایټ شروع شي، یو داسې پاڼه شروع شي د فیسبوک یا یوټیوب چې هغه یعنی حتی الامکان که 2 ساعته وي، که 3 ساعته وي، 4 ساعته وي چې د سیمې هغه خبرونه چې هغه پاکستاني رسنۍ نه ورکوي یا افغانستان کې چې اوس کوم د طالبانو واکمني ده په دې کې رسنۍ دي هغه یې نشي ورکولی د مجبوریتونو د لحاظه یا نور نړۍ په هغې باندې پام نه ساتي، باید هغه ورکوو. نو هم دا یو منصوبه ده خو بهرحال په دې باندې که کار کېږي لږ وخت به لګي. یعنې د جاب د نوکرۍ د پراجیکټ دا خبره خو په دې ځای پای ته ورسېده. اوس به راشو سوشل میډیا ته، ډیجیټل میډیا ته. نو دا آپشن چې دی په دې کې زه یوټیوب زما فوکس دی یا تمرکز دی چې په دې باندې په نړیوال کچ باندې د دې یو اثر هم دی او د یو چینل دی، یو ټي وي دی، ستا خپله یو پاڼه ده. نو دې باندې باید زه بی کاسټ کوم او دا بی کاسټ چې دی د دې دورانیه چې دا د 15 منټو یا دقیقو نه د 10 دقیقو پورې وي. په دې کې لومړي سر کې اوس پورې خو ما په خپله خبرې کولې او په خپله به تاسو پورې یعنې دا تازه شیان در رسول پلان مو درته ویل. خو په دې کې اوس پلان دا دی چې زه په دې کې یوټیوب باندې فوکس وکړم، تمرکز وکړم، بیا سپیشل یو خو ذاتي قصې دي، ذاتي قصې خو به وخت په وخت پکې روانې، خو سپیشل ریپورټس جوړ
جوړ کړی شي. سپیشل رپورټ نه معنا دا د ځانګړي خپرونې نه یا د مستندو رپورټونو نه چې مثال په توګه د افغانستان سقوط څنګه وشو په 13 کالو کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان څونه زیات ومنده د افغانستان مستقبل سره، یعنی دا یو موضوع ده په دې یو سپیشل رپورټ جوړ کړی شي. د دې نه علاوه بیا ځانګړي مرکې دي. ما سره پرون ډېرو مهمو ملګرو، تکړه ملګرو، پوهه ملګرو رابطه وکړه. هغو راته ویل چې یو 2-3 شخصیتونه په نړیوال کچه هغو ماته یاد کړل چې پلانکی شخصیت چې کم کار کوي. نو زه د کوم شخصیت کاپي خو نشم کولی یا د هغه په لاره نشم تللی. زما خپل یو انداز دی، خپل یو سټایل دی او دا په تېرو 13 کالو کې تاسو لیدلی دی. د لومړۍ ورځې نه ونیسه تر اوسه پورې یو بیزم دی په دې کې، بیزم دی په دې کې، ابجکټیویټي ده په دې کې. نو په دې کې ځینې خلکو ته داسې ښکارېدل په دغه اداره کې چې ما کار کوم په هغې کې هم چېرې بېطرفي پکار ده. خو ما به همیشه ویل چې بېطرفي چې دی دا جرم دی، نیوټرالټي چې دی دا جرم دی، دا نه دي کېدل پکار، ابجکټیویټي کېدل پکار دي. او ابجکټیویټي یو مثال به زه اوس داسې ورکړم چې یو سړی دی د هغه په ځمکه پروت دی او په سټ باندې ولې تا چاړه یې ښودې ده او بل د پاسه کم سړی ولاړ دی د هغه په لاس کې چاړه د هغه راکاږي او ته وایې چې د دواړو موقف اورم، د دواړو رایه اورم، دواړو ته یو شان وخت ورکوم ځکه چې زه یو بېطرفه خبریال یم. نو داسې بېطرفه خبریالتوب چې دی د احمقتوب دی او د احمقتوب چې تر اوسه پورې چام کړی دی، غلط یې کړی دی. داسې نشي کولی چې ته د دوو تنو یو مظلوم یو ظالم یو شان وخت ورکړې، یو شان رای ته غوږ ونیسې. باید ته د مظلوم رای واخلې او د بل ته وایي چې دا سړی ولې لالی. خو دا ولې لالول چې دي په مرۍ دی ولې چاړه یې ښودې ده، دا ډېر زیات سینسیټیو شی دی. دغه سړی یقینا چې زیات د پوښتنو او د ځوابونو لپاره باید ته په هغې باندې نظر وساتې، د هغه چې دی دغه احتساب وشي، هغه خلکو ته وښایي، دغه ظلم خلکو ته وښایي او کوم چې مظلوم دی دغه مظلومیت خلکو ته وښایي. په دې کې یو شان وخت ورکول چې دی دا امکان نه لري. نو دغه اربیزم چې دی کوم ته چې زه زړور خبریالتوب وایم دا په دې باید ما ته زه په دې انداز کې کار کوم. کوم نړیوال 2-3 شخصیتونه چې ما ته یاد کړی شوي دي هغه آیډیل شخصیتونه دي، هغه چې کوم کار کوي هغه موضوع چې ده هغه به تاسو سره شریکوم. نو په دې کې ځانګړې مرکې مشهور افغان شخصیتونه په لر او بر کې په نړۍ کې، که هغه په سیاست کې دي، که هغه په ادب کې دي، که هغه په ساينس او لټریچر کې دي، که هغه په نورو موضوعاتو باندې کار کوي، هغو سره ځانګړي مرکې او خاص مرکې چې دي دا یعنی دا به زما یو د یوټیوب یو کار وي، په دې باندې به زما فوکس وي او هغې کې زه ستاسو نظرونه چې دي هغې ته به په تمه یم چې کم شخصیتونه رامخکې کړی شي، کم موضوعات رامخکې کړی شي. نو که تاسو ما ته په دې بي کاسټ کې په کمنټ سیکشن کې ولیکئ ډېره به ښه وي. دا خو شوه دغه د سوشل میډیا خبره کم باندې چې زما فوکس دی. بله خبره چې کوم ده هغه د لیکچرز یا د ویناګانو په تیرو 15 کالو کې زه په ځانګړې توګه په اروپا کې، په امریکا کې، په منځني ختیځ کې، په ډېرو ځایونو کې، په دې واشنګټن ډي سي کې یو شمېر ادارو راوبللم، تنظیمونو راوبللم، شخصیتونو راوبللم. خو تاسو ټول ملګري ګواه دي چې هغه که په اروپا کې دي او که په کینیډا کې دي که په امریکا کې دي، ما به څه نه څه بهانه جوړه کړي یا که ورغلی مې نو شاته په یو ګوټ کې به ناست وم خپله خبره مې د اختنې پوښتنې په شکل کې کوله. علت دا چې زه په یو اداره کې وم او دغه ادارې د ایډیټوریل پالیسي لاندې وم، نو ما ته اجازت نه و، خو زه کولی شم. نو زما هغه بلنې چې ملګري رالیږلې زه اوس آزاد یم، وخت لرم، هغې ته به یو پلان او ترتیب نسو، که په اروپا کې وي که په امریکا کې وي. او دلته چې کوم په تینک ټینک کې لیکچرز دي یا ویناګانې دي یا په پینلز کې د هغو د یو پینلیسټ په توګه کې ناستل دي، دا به هم کوم او دې ته مې بیخي تیاری نیولې ده. زما تاسو په انباکس کې ما ته میسج کولی شئ یا کم ملګري چې غواړي هغه په یو دغه کې رابطه نه لري، کانټیکټ نه لري، نو که هغه په میسج کې ما ته ولیکي په کمنټ کې، زما یو ملګری نیم 2 ما سره ملګري شوي دي، هغه به تاسو رابطه کوي او هغه یو سکیجول چې کوم دی د هغې مطابق به دغه کار کوو. پاتې خبره شوه د کتاب. نو کتاب باندې ما کار شروع کړو. دا ډېر مهم کتاب زه فکر کوم چې دی په تېرو 15 کالو کې په ځانګړې توګه چې کوم واقعات شوي دي په قبایلي سیمو کې، پخوانیو کې، پښتونخوا کې، جنوبي او شمالي دواړو کې، افغانستان کې د جمهوریت سقوط، د طالبانو بیرته راتګ، د دوحې تړونه، پاینده کې کېدونکي امکانات، چین، تهران، روس په سیمه کې د هغو خپل دغه چې دی د طاقت په لاس کې نیول، موټي کې نیول، د امریکې هغې ته ځواب یا تیاری چې دي او دغه شانتې نور چې کوم
ترانس نیشنل ارګنایزیشن دی، کرمنل دی یا ترهګر دی. مثال په توګه القاعده ده، داعش دی، خراسان ډله د ایست ترکستان موومنټ دی، طالبانو ډلې دي. په دې باندې ما ډیر زیات کار کړی دی او په دې کې د زرګونو په شمېره کې ما مرکې کړي دي. نږدې یوه اونۍ کې ما 10 مرکې کړي دي. اندازه ولګوئ چې په میاشت کې 8 مرکې وي او دا تر 12-14 کالو پورې دا کار کړی وي. په دې کې ډېر لوی ذخیره موجود ده. په دې کې د پی ټي ایم تحریک چې دی د هغو رول او کردار د هغې خلاف د پاکستان د پوز پراپیګنډا او په نړیوال ډګر باندې هغې ته هرکلی چې دی. نو کتاب باندې ما کار شروع کو، د هغې چې کوم لی آوټ دی هغه ما تیار کړ، نوم باندې مو سوچ وکړو، بیګا مو د 2 دوستانو سره په دې باندې بحث هم کړی دی. په دې لړ کې پبلشر چې دي د هغو سره تماسونه کوو او دغه کتاب چې دی په نړیوال بازار کې په نړیوال ډګر باندې د آنلاین ویب سایټ د لارې خلکو ته څنګه رسیدلی شي، په دې باندې پلان باندې کار روان دی او ډېر زر په ممکنه توګه باندې د 2 میاشتو نه زیات وخت ونه لګي چې کتاب بازار ته راشي او تر تاسو در ورسي. نو دا زما پلانز دي. دې پلان کې اوس تاسو څه وایئ، زما سره تاسو کومک او ملګرتیا چې دا ډېره مهمه ده. په دې کې ستاسو رای چې دا ډېره مهمه ده. خاصه توګه باندې هغه ملګري چې هغه زما خواخوږي دي، هغه زما خبرو ته غوږ نیسي، هغه فکر کوي چې دا غږ د بدلون غږ دی، آر بی ازم چې دی دا د جداګړې غږ دی، د کې یونیکنس دی، په دې کې پاور دی، په دې کې طاقت دی او هغه زما لپاره فکرمند دي. هغه ډېر زیات زه اډمایر کوم یا زما زړه ته نږدې دي. ستاسو رای چې د دې ته تر ټولو زیات احترام زه ورکوم. لهذا تاسو ما ته په دې بي کاست کې خپله رای ولیکئ چې کوم شیان چې دي هغې ته زیات اولیت ورکوم، زیات سټیمنا چې ده په هغې باندې ضایع کړی شي. ځکه چې په یو داسې چیلنجینګ وخت کې دا هر څه زه شروع کوم چې خپل یو سیټ اپ هم نیسم، خپل سوشل میډیا چې دی د هغې د پروموشن لپاره هم کار کوم، ټلیفونونو ته هم ځوابونه وایم، د ادارې جنجال چې دی په خپل ځای لا موجود دی، یو عدالتي قضیه شروع کېدونکې ده، ډېره غټه جګړه شروع کېدونکې ده، دغې ته مهم پام دی. داسې خلکو سره شخصیتونو سره ملاقاتونه هم روان دي. مثال په توګه نن په واشنګټن ډي سي کې د یو مهم شخصیت سره ما ملاقات وکړو، د هغو سره څه پروپوزل و، څه زما سره و، په هغو مو بحث وکړو. نو یو په انتهایي مصروفه وخت کې زه دا کار شروع کوم او په دې کې د دې نه علاوه د خپل صحت خیال هم ساتل دي، د خلکو سره رابطې هم ساتل دي، جوابونه هم ویل دي. نو ستاسو رای څه ده چې زه څه اهمیت ورکوم، په کوم ځای کې لږ کار زیات وکړی شي، په کوم کې کم ورکړی شي، دا په کمنټ کې راته ولیکئ. په تلو تلو کې هغه شخصیتونه چې یو خو هغه د خیر په خیر لپاره، مشورو لپاره یا د خواخوږۍ لپاره ټلیفون کړی، زه د هغو ټولو شکریا ادا کوم فردن. خو هغه ملګري په ځانګړې توګه چې هغه سوچا خواخوږي دي، دوستان دي، ما سره کله هم پخوا رابطه نه وکړې، د یورپ نه، د نورت امریکا نه، د منځني ختیځ نه، په افغانستان پاکستان نه، په مختلفو لارو هغو تر ما ځان راورسوو. نه یوازې د هغو خواخوږي وکړه، زما د کار ستاینه وکړه، بلکې ما ته یې داسې وړاندیزونه وکړل چې زه ډېر سخت احساساتي شوم. چېرې داسې خلک هم شته چې زما سره دې حده پورې مینه لري چې د هغو زما سره، زما د مستقبل سره غم ورسره غم دی، زما د کور ورسره غم دی، زما د روزګار ورسره غم دی او دا ډاډ هم راکوي چې ستا آواز طاقتور دی، ته د خپله زوره نه خبر، ته په قلاره شه، ته په حوصله شه، ته فوکس شه. موږ ستا سره یو، ستا د کور بجلی بیل هم ورکوو، ستا د موټر بیل هم ورکوو. یعنې داسې شخصیتونو زه حق حیرانه کړم. یقین وکړئ چې ما تر اوسه پورې دغه ټولو ملګرو ته ځواب نه دی ویلی. زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم او زه د زړه له تله د مننه ادا کوم. دا ډاډ ډېر غټ ډاډ دی چې ما ته راکړی دی او زه ډاډه یم چې واقعي دی به هم داسې وکړي که ضرورت ما ته پیښ شه او که ما په دې غږ وکړم داسې به کوي. نو دغه ملګري چې دي تر ټولو زیات زه ممنون یم. اوس دا بي کاسټ په دې ځای کې ختموم. د دې غږ سره چې دا چینل تر څو پورې تاسو کومک او ملګرتیا نه وي دا نشي مخکې تللی. لهذا کومک او ملګرتیا په دې کې ده چې تاسو دا واورئ، ټول خبره واورئ، بیا یې کمنټ پکې وکړئ، بیا د ملګرو سره شریک کړئ او دا چینل چې دی سبسکرایب کړئ. نورو ته مو وایي چې سبسکرایب کړئ. یو خبره. دویمه خبره چې تاسو زما سره رابطه وي او تاسو زما سره کانټیکټ وي، نو دا قصه به هم داسې کامیابوو. نن نه پس به زما چې زه راځم نو خپله قصه به کمه کوم، خپل مونولاګ، خپل وینا چې دا تقریر چې دا به کم کوم، ځانګړي موضوعاتو باندې سټوریز سپیشل ځانګړي مستند کیسې چې دي هغې باندې به شروع کوم. تاسو په مشوره کې به په رڼا کې به تاسو د مشورو په رڼا کې به هغه شخصیتونه چې تاسو غواړئ مرکې ورسره وشي او په کوم انداز کې ورسره وشي، دغه مرکو یو پیل به کېږي. په اونۍ کې ممکنه توګه 2 یا 3 ځله یا 4 ځله وي. البته په ډیجیټل میډیا به تاسو ما وینئ، په فیسبوک باندې، په ټویټر باندې او په ټیک ټاک باندې، په نورو ځایونو کې هغې به سره مصروف یم. خپل خیال ساتئ. زه رحمان بونیر یم، دا بي کاسټ.